د ژوند حقیقت پادشاهۍ نه تر نجاریه پورې. عباسي خلیفه علي بن مامون په یو تنګ او شانداره ماڼۍ کې اوسېده. د هېڅ شي کمی ورسره نه وه. یو ورځ د محل د کړکۍ نه ولیدل چې یو مزدور ټوله ورځ کار کوه. کله به چې ساخ شو نو اودس به یې وکړو او د دجلې د سیند په غاړه یې به یې 2 رکعته لمونځ ادا کړ. بیا به یې کار ته دوام ورکړ. ماښام ته نږدې به خپل کور ته ولاړ. یو ورځ خلیفه هغه مزدور راوغوښت او د ژوند د کارونو باره کې یې تپوس وکړ. نو ورته ثابته شوه چې دی 2 خویندې او یو مور لري. هره ورځ روژې نیسي او په همغه ورځنۍ کسب حاصله کړې روژې ماتوي. خلیفه ورته وویل آیا څه شکایت یا څه ضرورت لري؟ هغه ورته وویل نه الحمدلله رب العالمین. د دې خبرو په اورېدو سره خلیفه خپل محل او عمارت دواړه پرېښودل او په یو سرابي حالت کې د باندې ووت او په خپله مخه لاړ. څو کاله پس یې مړی په داسې حال کې وموندل شو چې د خراسان طرف ته یې د لرګیو په کوم تل کې د نجار په توګه کار کوو. دی چې د کوم خوشبختۍ په لټه کې و هغه په عمارت او ماڼۍ کې نه بلکې په نجارۍ کې ومونده. الله جل جلاله فرمایي پاتې شول هغه کسان چې هغوی هدایت موندلی دی. الله هغو ته لا زیات هدایت ور په برخه کوي او هغو ته د هغو برخه تقوا ورکوي. ما ته د اصحاب الکهف د غار د یارانو قصه را په یاده شي چې دوی په سترو سترو محلونو کې اوسېدل خو دغو دنګو ماڼۍ پرې د کفر د وجې نه ورتنګې شوې وې. له اضطراب او پریشانۍ سره لاس او ګریوان شول. همداسې له کور او کلي ووتل او د کم غره په یو توړه کې سره ځانونه محفوظ کړل. الله جل جلاله فرمایي کله چې اوس تاسو له هغو او د هغو له غیر الله معبودانو څخه خپل تعلق پرې کړی دی نو ځئ فلاني غار ته پناه یوسئ. تاسو رب به په تاسو د خپل رحمت لمن پراخه کړي او ستاسو د کار لپاره به لارې چارې برابرې کړي. د یو شاعر په قول په کوم ځای کې چې یخ او تازه هوا لګېږي هغه ځای ماته د قصرونو هم خوښ دی.